په افغانستان کې په ملکی برخه کې د ناټو ستر سفیر نیکولاس کې د غبرګولي په 20مه د ننګرهار والي شاه محمود میخیل لیدو په موخه د ولایت ته سفر وکړ او له نوموړي سره د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال د فساد تروریزم پر ضد او د هغه د پیل شوې مبارزې څخه ملاتړ او سولې ټاکنو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. ننګرهار والي شاه محمود میخیل په ملکی برخه کې د ناټو ستر سفیر نیکولاس کې څخه مننه وکړه چې د شمېر نورو مسولینو په ملتیا د ولایت ته سفر وکړ. نوموړي د دې لیدنې پر مهال د ولایت په کچه په امنیتي او حکومتداري برخه کې د تغییراتو، تروریزم او فساد پر ضد د پیل شوې مبارزې د بې ځایه شوو او له کډوالۍ راستانه شوو کورنیو، سولې او ولسمشریزو ټاکنو په اړه د چمتووالي په اړه معلومات شریک کړل. هغه وايي په ملکی برخه کې د ناټو ستر سفارت د ننګرهار وضعیت ارزونه کړې، له همدې امله د تروریزم او فساد پر ضد د پیل شوې مبارزې، سولې او ولسمشریزو ټاکنو او یو شمېر نورو برخو کې د دوی د چمتووالي او پیل شوو هڅو څخه ملاتړ وکړ. ننګرهار والي ټینګار وکړ چې د اقتصادي پرمختګ او نورو ناخوالو ته د پای ته رسیدو په موخه د وسلوال طالبان بین الافغاني سولې تکینې او نور د تپل شوې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نو زه د دې نه مننه کوم چې ننګرهار ته تشریف راوړه د خپل ملګرو سره او د ننګرهار د وضع په باره کې چې امنیتي وضع څنګه ده، حکومتدارۍ کې څه تغییرات راغلي دي، د خلکو ژوند دلته څه رقم دی، د سولې په باره کې د خلکو څومره شایقه دي، لیواله دي د سولې لپاره، او همدارنګه د انتخاباتو په باره کې بحث وشو. زه خواله دا دی چې د ننګرهار وضعیت دی کافي خبر دی چې ننګرهار کې امنیت د پخوا نه د پروس کال په تناسب ډېر ښه شوی دی، د خلکو جمع جوش په بازارونو کې زیات دی. دغه د اختر په وخت کې چې په زرهاو په لکاو کسانو په اختر مانځه کې برخه واخیستله په 1100 جوماتونو کې او عیدګاهو کې، او د افغانستان د حکومت پیغامونه هلته ولوسول شول. نو د دې ارزونه هم دا وه چې طالبان باید د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، ځکه چې دغه افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی، او تر څو چې افغانان په خپلو منځو کې کېنني، خپل مشکل په خپله حل نه کړي، دا نشي کېدلی چې په بیروني ملکونو کې یا په نورو ځایونو کې صلح رامنځته شي. نو د دې پیغام هم دا و چې کوم وضعیت چې تغییر راغلی دی په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې دا واقعیتونه دي او طالبان باید دا واقعیتونه ومني. او طبعا ننګرهار کې زما راتګ سره همدا توجه ده چې حکومتداري دلته ښه شي، د فساد په ضد مبارزه وشي، امنیت ښه شي، او بالاخره یو اقتصادي رشد رامنځته شي چې خلک د فقر او بدبختۍ او د مشکلاتو نه خلاص شي، ځکه یو لویه برخه د جنګ هغه فقر دی. نو که فقیر سیمه فقیر وي، کورنۍ په فقر کې ژوند وکړي، طبعا جنایي جرمونو یا نورو هغه ډلو ته چې دا وطن خرابوي هغې سره بعضې ځوانان زموږ منحرف کېږي او هغې سره یوځای کېږي. نو په دې کې دا مبارزه زموږ روانه ده او دوی هم د دې نه ملاتړ وکړي. د فساد په مقابل کې د سولې دپاره د ټاکن او د امنیت پر راوستلو کې خپل ملاتړ اعلان. په افغانستان کې په ملکی برخه کې د ناټو ستر سفیر نیکولاس کې وویل خوښ دی چې د ولایت د خپل لومړنی سفر په داسې حال کې ترسره کوي چې امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راغلی دی. نوموړي د ننګرهار والي له لوري د فساد او تروریزم پر ضد د پیل شوې مبارزې، ښې حکومتدارۍ، ځانګړو امنیتي پلانونو او رامنځته شوو تغییراتو څخه ستاینه او ملاتړ وکړ. هغه زیاته کړه په افغانستان کې په روان کال کې د سولې تاریخي هلو ځلو څخه په دې موخه ملاتړ کوي چې د دې هېواد لوړپوړي مشران، ولسي خلک، میرمنې، مدني فعالان او نور هر مهال د سولې غوښتونکي دي. نیکولاس کې پر طالبانو غږ وکړ چې د ننګرهار د سولې ملاتړو خلکو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي او په دې ولایت کې د آرام او ثبات لرونکي ژوند کولو په موخه د سولې لاره غوره کړي. This is my first visit as the NATO senior civilian representative to Jalalabad and to Nangarhar. It's a great pleasure to be here, and today I've heard from the governor the great progress he is making on governance and tackling corruption and improving security in Jalalabad and Nangarhar. NATO is here to support the Afghans' wish to achieve peace and to achieve peace this year. This is really a historic opportunity, and everywhere I go in Afghanistan I am meeting women, youth, civil society, politicians, security chiefs, and everybody tells me
that their priority is to see peace this year. And here in Jalalabad, you see a city that is alive with schools, with business, with everybody making their lives better. This is a modern Afghanistan. This is a new Afghanistan. This is an Afghanistan that the Taliban should respect. They should respect the will of the Afghan people. The people want peace, and that peace will be achieved at the negotiating table. And we urge the Taliban now to meet the government of Afghanistan and other Afghans as soon as possible to achieve peace for this country. د یاد لیدنې پر مهال ننګرهار والي په افغانستان کې په ملکی برخه کې د ناټو ستر سفیر ته د سولې جوړ شوی انځور او یو شمېر نورې ډالۍ هم ورکړې. همداراز له نوموړي څخه هم ځانګړې ډالۍ ترلاسه کړه.